Channel subscribe ka. او بل هغه کس چې هغه مور او پلار ته تکلیف ورکوي، مور او پلار ته پریشانی جوړوي، مور او پلار ته مصیبت جوړوي، د مور او پلار قدر نه کوي، مور او پلار همیشه تنګي، مور او پلار همیشه د خلکو په مخ کې یا کور کې هغه ته ضرر رسوي، تکلیف ورته رسوي، نو الله رب العزت به داسې انسان نه ډېر سخت خفه کېږي، ډېر سخت به نه خفه وي، په قهر وي الله رب العزت داسې انسان دپاره څه کم د مور و پلار دپاره دغه ذریعه ګرځي، د تکلیف ذریعه ګرځي، داسې انسان نه الله ډېر سخت خفه کېږي او ډېر لوی لوی عذابونه یې دي. او یو غټ عذاب یې دا دی څه کم سړی مور او پلار ته تکلیف ورکوي او خبره خو یې نه منل، څه کوي څه وایي، بد اخلاقو سره استعمالوي، نو ټولو نه غټ دغه یې دا دی چې الله رب العزت چې کله دا مړېږي نو کلمه به ورته نصیب کوي، د دې په خولې به کلمه نه راځي، دا ټول نه لوی عذاب دی. نو دې وجې نه د مور پلار عزت کوو، د مور پلار قدر کوو، د مور پلار خبره منو. مور پلار هر وخت نه ملویږي، کله کله وي، څه ټایمه پورې مور پلار در سره بیا درنه لاړ شي، څه وخته پورې وي در سره، نو دې وجې نه خپل مور پلار نه دعاګانې واخلو، د خپل مور پلار قدر وکړو، د خپل مور پلار عزت وکړو، د خپل د مور او د پلار د زندګۍ یوه ښایسته ذریعه جوړه شو چې همیشه دنه مور پلار راضي وي، مور پلار دنه خوشحال وي، نو دې باندې ډېر لوی لوی انعامات دي، ډېر لوی لوی انعامات دي. الله رب العزت دې باندې ډېر لوی انعامات ورکوي. کومه لور یا کوم زوی چې د مور او د پلار عزت کوي، خدمت کوي، قدر کوي، اف تک ورته نه کوي، نو الله ډېر خوشحالېږي. خو که نه وي نو درناک عذاب یې دا دی په ټولو کې سزا یې ودام دی چې کله مړېږي نو کلمه به درنه نصیب کېږي، روح به دنه تکلیف سره وځي، کله چې مړېږي مرګ درته راشي نو تکلیف سره به مړېږي، سخت تکلیف به وي د مرګ. یو دا خبره شوه.